ډز باندې زه ولګېدم نو د هغې نه پس زما مطلب دا دی چې ژوند په سپاینل کارډ ولګېدم نو د سپاینل کارډ ډیمیج چې یو ځل وشي نو د هغې ریکوري بیا نه کېږي دا فار ایور ډسیبلیټي ده دا زموږ ډېرو ملګرو ته پته هم ده نو د هغې نه پس چې زه په ویلچیر راغم نو په ویلچیر کې بیا چې څومره هغه ستونزو سره زما مخ شو څومره مشکلات ماته په دې ژوند کې میلو شو نو یو خو پاکستان دی هر ځای کې مطلب مونږ ته مسلې وي د ویلچیر خو مونږ الحمدلله خپل همت هم وکړو اوس هم مونږ دا نور چې زمونږ کوم سپیشل ملګري دي هغوی هم وله ټریننګ ورکوو چې کور نه راوځئ او خپل لایف انجوی کوي او مختلفو ځایونو کې مونږ ریمپس جوړ کړو د هغې دپاره هم غټ غټ مهم وچلول چې زموږ خپل فرینډز اف پیراپلیجکس چې کوم مونږ یو اسوسییشن دی د هغې په دغه سره مونږ ډېرو ځایونو کې د دې کار هم وکړو خو بهرحال په ویلچیر کې ژوند تېرول داسې اسانې خبرې نه خو الله پاک خلکو له بیا همت ورکوي اوس چې یو دغه در باندې راغی یو مسله راغله نو یوازې زه نه یم په دې ویلچیر کې داسې زما نور روریان هم شته دی په دې ویلچیر کې او هغوی ماشاءالله خپل کارونه روزګارونه هم کوي خو خبره دا ده چې د یو معمولي بې احتیاطۍ د وجې نه د معمولي هغه د وجې نه زما ژوند چې کوم دی لکه د دې به م الله تپوس کوي د دې به م الله تپوس کوي چې تا دا هوایي ډزې کولې تا ته ښه پته وه چې دا سکه دا ګولۍ به بیا پروزي او بل څوک به پرې خوږېږي نو دا به تاسو په قتل کې او په دې شیز کې راځي دا مونږ مفتیانو سره مولیانو سره په دې باندې خبرې هم کړي دي نو کوشش به کوئ چې دا هوایي ګولۍ په چا باندې ورتلی شي د چا کور رانولی شي نو کوشش وکړئ چې دا ونه کوئ احسان دانش تیر 40 کالو راسې په ویلچیر باندې ژوند کوي هسې نه چې ستاسو د ټوپک نه وتې ګولۍ د چا ژوند په ویلچیر باندې بدل کړي هوایي ډزو نه ډډه وکوئ د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز وحدت نیوز پیښور